آیا ښځو ته هم په خوب کې شیطان راځي؟ د اختلام او خلاصېدو تر منځ فرق څه شی دی؟ په دا ویډیو کې راسره وګورئ. که چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که ښځه یو څوک په خوب کې وویني او جماع ورسره کوي، مني ورنه خارج نه شي، نو پر دې غسل نشته. کله هم داسې کیدای شي چې د شپې مني وشي او په لباس د مني لوندوالی اثر نه وي. باید په دقت سره خپل پرتوګ وګوري چې مني اثر او علایم به پرې نه وي. نو که د مني اثر نه لیدل کېده، نو پر دې غسل نشته. ښځه احتلام هم د نارینه‌و په شان دی. که اوبه ورنه خارجې شوې، نو غسل پرې فرض دی، او که نه غسل پرې نشته. د ابن سلیمان رضی الله عنه نه روایت دی چې وایي ابن سلیم ویل: یا رسول الله، الله جل جلاله له حق نه حیا نه کوي. آیا ښځه هم باید غسل وکړي کله چې احتلام شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: هو، کله چې مني وویني. د احتلام او انزال ترمنځ فرق دا دی چې احتلام په خوب کې وي، یعنې د شیطان غولولو ته احتلام وایي، او انزال هره طریقه چې انسان نه مني خارج شي، که د هغه په جماع سره وي، که د لاس په واسطه او یا په بله وسیله وي، دې ته انزال وایي.